كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن حجة لك وليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب القدر معزز علماء کرام مشائخ اعظام برادر مکرم حضرت مولانا محمد داؤد سامر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم حضرت مولانا معاویہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا سہیل اجبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، گھن شمیر دل تراغلی علماء کرام بازی بداسی چی ماتب نمون نرازی. وقت انتہائی مختصر دے، پدی مختصر ٹیم کی بزس خبرو کما خستاس مخی تصرف یو دو خبری راوڑم. زما پا ذہن کی او سوال دے، دق سوال ستاسو مخی تقدم او دا دی سوال دا پارا چی مکم جواب پا ذہن کی دے اغستاسو مخی تقدم. کو زہ خطائیم او ما تزما دا مرگری دا علماء اوئی چی تا خطائی نزبہ 110% زان تا خطاویم. علم دا اللہ صفت تے، منگ سر علم نشت منگ طالب علمانیو. علم دا اللہ صفت تے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پا بنی اسرائیلو کی لگے دے واز کی. امام بخاری کی خپل کتاب کی بار بار دا روایت روڑے دے. زمین عزت مندو حضرت موسیٰ علیہ السلام پا بنی اسرائیلو کی واز کی. یو سڑے پاسنو حضرت پا دی وقت کی سوک دیر لوی عالم دے پا مختص مکہ. موسیٰ علیہ السلام فرمائن زو اللہ رب العزت دا موسیٰ علیہ السلام دا خبر خوخا نشوا حالن کی امتی دا پیغمبر نا پا علم کی اچت نہیں، دا پیغمبر دا خبر صحیحوا خدا اللہ رب العزت خوخا نشوا. اللہ ورطوی اے موسیٰ لانش سمائی و بندہ دے مجمع البحرین کے اغنم دے حضر علیہ السلام دا حضرت حضر علیہ السلام نا علم زکا اغستان اڈیر پوئے دے. موسیٰ علیہ السلام ہوئی خدایا ما تا نخوخیں چہ دا حضر علیہ السلام سے ملاقات سنکو ما اللہ رب العزت ورطوی زان سر با یو کب واخ لے او دا با ارید کڑے وی کمزے کی چرتان دا کب ارکشو دا استاد ملاقات زیدے. موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع ابن نون دادنک موسیٰ علیہ السلام دا تربچے دے زان سر روان کو کلچ زمائی عزت مندو اغسے تورسی دو داستڑے ساتھ گٹی تڑوالا اگا کب دا کمی کم چی اگر تو خدان کی کبو اگر او تو واپس چکم دے جوندیشو سورنگ اوکو بے سمائی عزت مندو موسیٰ علیہ السلام دا خادم نا خبر اینشوا مخی مزلوں کو موسیٰ علیہ السلام ستڑیشو ورطوئی آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ہادا نسوا. اے اسما خادمہ اگر کم خوراک چی دے تو خدانا چی دا اگر آوڑ چی دا خوراک اوکو ستڑیشو. زمین عزت مندو اللہ رب العزت اگر تور یاد اکرلا اگر ورطی اے موسیٰ علیہ السلام کمزے کی چمنگ گٹی تناستی ڈڑم والی وا اقضے کی اگر کب زمانہ ارخ شو. موسیٰ علیہ السلام واپس راروان شو کلا غزے ترورسی دو حضرت حضر علیہ السلام صادر اچولے دے. زمین عزت مندو حضر علیہ السلام زان پٹکڑے دے. موسیٰ علیہ السلام واچو حضر علیہ السلام ویدہ سلام دے کمزینا دیزے کے خسوک پیو بلبانی سلام ناچی ورطوئی زمو سائمہ ورطوئی دے بنی اسرائیل موسیٰ او دے بنی اسرائیل موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام ورطوئی زی تاثر طالب علم جوڑے گما تاثر چکم نے تانس دکڑ کوما مازان سرکا اگورتی تصبر نشکولے. دمائی عزت مندو موسیٰ علیہ السلام سرہ علم تشریعی ور سردے حضر علیہ السلام سرہ علم تکوینی ور سردے. موسیٰ علیہ السلام توئی زچکم خبر کوما زچ سکوم تی برداشت کولے نشے. زمائی عزت مندو موسیٰ علیہ السلام ورطوئی زبا چکم دے برداشت کوما زبا صبر کوما. موسیٰ علیہ السلام و سروان شو مخ تلاڑے زمائی عزت مندو دریاب رالے اوبر آلل آگئی کی کشتائی دا آگئی کشتائی والا دوی اوپے جاندل کینول آگئی کشتائی بانی زمائی عزت مندو دوی پا کشتائی کے کیناستل یو مرغیر آللہ دوی کشتائی پا یہ غاڑا کیناستلہ مہو کے اخکتا کرلا دریاب نے اوبوس کلے
मूसा अलैहिस्सलाम ता हज़रत अलैहिस्सलाम वही ए मूसा जमा उस्ता इल्म द अल्लाह द इल्म पे मुकाबला के दुमरम न दे लेकिन सुमना चददी मरगई पे महू का पोरे कमी उबैन खती दी द समंदर पे मुकाबला की दी गरज में दाखो इल्म द अल्लाह सिफत ते जमा इज्जतमंदो इल्म द अल्लाह अग सिफत ते कि पदी सिफत बाने कम तालिब इल्म जमा इज्जतमंदो मुसय्यन शी और कम तालिब इल्म इल्म ज़की अल्लामा शामी रहमहुल्लाह दा तालिब इल्म ब जुमात की जारू न वई वजह सदा जमा इज्जतमंद जुमात द अल्लाह कोर दे जुमात द बैतुल्लाह वेलेशी इल्म द अल्लाह सिफत ते जमा इज्जतमंद इल्म द अल्लाह सिफत ते द बैतुल्लाह ना द अल्लाह सिफत च इल्म दे द मकाम और मर्तबा ऊंचा थदा जमा इज्जतमंद लेक मख के तासब ओसमा हजरत सईदना उमर फारूक रदियल्लाहु तआला इस्लाम कबूल को बेजमा इज्जतमंद कलच मक्का फतह शुला अल्लाह रब्बुल इज्जत जमा इज्जतमंद मुसलमानान होता फतह मक्का वर कला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलाल तोई बिलाला अजान बके ते बैतुल्लाह दे चत तपासा बैतुल्लाह द अल्लाह खोर दे बैतुल्लाह ता अल्लाह शान वर करे बैतुल्लाह ता अल्लाह मकाम और मर्तबा वर करे पदे के शक नष्टा खुदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द मदरसी तालिब इल्म ता अल्लाह दे बैतुल्लाह ना उछत शान वर करे बैतुल्लाह को द शान वाला दा द बैतुल्लाह द चत तपासा बर कुरान तालिब इल्म उदरी अल्लाहु अकबर सदा बुलंदी दुनिया तखई कि बैतुल्लाह इज्जत वाला दा शक नष्टा खुद दी तालिब इल्म न ज़ैद इज्जत वाला नदा बैतुल्लाह द चत तपासा बर कुरान तालिब उदरी आजान बकई अल्लामा शामी वही कलच समय इज्जतमंद तालिब इल्म दे तालिब इल्म पे जुमात की बजारू न वही वजह सदा द तालिब इल्म शान उचते द मस्जिद ने शान उचते सासुमखते सवाल दमा जमाई इज्जतमंद जमंदा तालिब इल्मान जमंदा उलमाए किराम तास्ते दो खबरें कई यो खबर अदा कई ए खल को वाड़े च बचिम पकार बांधे राशि मंगो तासुई आओ अर प्लार वाड़ी द अरे मोर तमन्ना दादा च समा बचे समा पकार बांधे राशि अफसोस द खपले मोर अगर अरमान नशम पूरा कोले अफसोस द मोर अगर पर मन मरदार बचे नशम जोड़े दले लेकिन दहर प्लार तमन्ना दादा दहरी मोर तमन्ना दादा कि समा बचे समा पकार राशि नमंगना उलमा तपोस की वितास वाड़े चिस्तासु बची पकार राशि मंग वर्तवी आओ मंग वाड़ू कि समंग बची समंग पकार राशि जरे तालिब इल्मानु तवेमा देखपल मरगरो तवेमा मंगदा तालिब इल्मान हुई दा तहसील दा हासिल दे और तहसील दा हासिल दा ना रवा दे दा माशूम खुची पैदाशो प्लार वर्ता वक्की आसान को दा माशूम ची नमोर पगे क्यों अल्लाह हुई वर्ता वेला दामा शुमच मोर संगाव अल्लाह हुई वर्ता वेला दाचिन मोर पखे क्यों इल्लल्लाह वर्ता वेला दी माशूम बचिला मोर लास किसी पारा वल वर करे दा द एबीसी किताबी रुस्ते वर करे दे दामा शुम बचे प्लार जुमात ता अवल रुस्ते दे स्कूल ते रुस्ते ले गले दे दे प्लार तमन्ना दावा कि बचे समा पकार राशि बचे ब समा खीगला बा उस मासर के ए समय इज्जत बंद दे प्लार दी बची द खातिरा सलर उठे खोले दा दे प्लार द बची द खातिरा श्री दिल चामी अचोरी दे प्लार द बची द खातिरा बखर पे यखने के कड़े दे प्लार द बची द खातिरा पगरमे के गोड़ कड़े दे प्लार चिकमने द बची द खातिरा पदी जिमी के पगाने की स्पी कड़ी दे प्लार द बची द खातिरा पबार मल की स्पी कड़ी दे प्लार द बची द खातिरा जड़ी जामी अचोली द प्लार बख्तर की जामी सड़ी हुई द प्लार बख्तर की जामी पैसार जोड़ू लेकिन द बची पखपूबा ने पैसार नवे आए खल को तासुन तपोस को मा दा सुमन च नौजवानान नास्तिए स्पिन्नू भी ने अतोमा द नौजवान न मुराद में हर आग कस्ते च स्पिन गिरे न दे पर एक पंजान बानी नजर वा चवा या वक्त दासियो डॉक्टर औरसवा स्ताद प्लार पतन कमी सूडू खुस्ता जामी ने वे या वक्त दासियो ता सड़ल उठे गरमर उठे खोलला स्ता प्लार सड़ल उठे खोले दा स्ता मूर सड़ल उठे खोले दा स्ता मूर पनारबा निष्पत्ति रखले दा ताकि मोर तमन्ना दावा बचे में पकार बांधे राशि या वक्त समय इज्जतमंद राले दगा मोर तो दुनिया नतलला बची तेवेल बची समा हुआ की केना बचे की नास्तो बची रस्तर गुना उख की रवानी दी खो मोर तसनिश वेले द बची चिकन पौड़ान दे द मोर सन कदम शोरोशो बचे सनिश वेले बची न मोर तपोस की बचिया पता बसख्त राला द निमिश भी बस्ता पस्तरो की उख की राले ले जब बीचे नोमा ना करार लूमा बीचे न बोमा बेहाल भूमा बचिया पसख्त की बस्ता पकार रात लमा ताबर उठाई न खोड़ला जब खपौमा
بچیا تا بس کاک نہ کو زما پریشان ہوں ما با ڈاکٹر تمیل بچے میں خوراک نہ کئی دو بچی میں رنگ زیر شو ما با ترسکن نہ خوڑل ما با یخ نہ خوڑل ما با استاد خاطرہ بچیا گرم نہ خوڑل چھ زما دو بچی گیڑا کی دڑکی گی اے بچیا تو با دشپیرہ پاسے دے تا با میتیازی کڑے وے ما بستا میتیازی سپاک لے بچیا تا والا ماما پیدر کول تا با ما تغیق کے دکی میتیازی اکڑلے تا با تشی میتیازی اکڑلے بچیا تو بچا خلق با نکرک کولا تو با پا گسو کی گرزے دلے تو با پسمکی لول غی کولے ستا اللہ سنو بگندو ستا مخ بگندو ستا خپی بگندوی تا جامی بگندوی ستا پیسار بگندو تانا با خلقو کرک کولا زو مچی روا بمی غستی سپاس اتر بمی علم بولی سینی سا بمی علم گولے ما بخ کل کلولے ما بین زمان بچے کن دنیا باد رنگ دے خو زمان شہزادہ دے زمان دو زٹو کردا آغی مور وی اے بچیا یا وقت داسیو تا پک ما میتیزو کی ماش پیتی ریکڑے یا وقت داسیو تا زنگول با ما جوٹی ورکولے چھ زمان دے بچی سترگی پٹشی یا وقت داسیو تا با زمان پغیق کے ناسوے ما بستا شوندخ کولولے ما بستا سترگی کولولے ما بستا مخ کولو بچی یا وقت داسیو ترا کو زیدو کی وی دکتنا ما در منک غیق میں تاو کرلا بچی یا وقت داسیو ما ستا گوتو کی خپل گوتو ورکولے ستا خپی می پخ پلو خپو کی خوندولے تا تا خوشحالی دما ما بدر تول پاپلی پلوالا پل دی وقت ورششا پلوالا اے بچیا یا وقت داسیو بار بشور شو ما یل زمان دسو ٹکا بار ہوتی دا تپوس اوکا چی چرتا وحرے خوچا ندے چرتا لختی کے خپرے ہوتے ندے تبا کورتنا وقت رات لے دبا دنی بشپی پوری ناستا ہوں چی زمان دسو ٹکا بار دا اے بچیا ستا پس وقت کی بس پکار رات لم اے بچیا تابت تابت گیڑا کی دردو ما بستا دا جڑان استا درد پہ جان دو بچیا ستا پا غد پا دردو ما بستا دا جڑان استا دا غد درد پہ جان دو بچیا ستا پا سینہ کی ببریخو ما بستا دا جڑان استا بریخ پہ جان دو اے بچیا یو سخت و رزرا باندر آروانا دا مت کے خوب ازستا پکار رات لم اے بچیا ما طول ازوانی دا تھانا قربان کرلا ما با پینزٹے مستا دا خوراک پکر کاؤ بچیا ستا دا جامو پکر میں کاؤ بچیا ستا دا پارا میں بلتا سوال کرے دے بچیا ستا دا خاطر میں پلار پریخو ستا دا خاطر میں مور پریخوا ستا دا خاطر میں خلقو سر گرار پریخو اے بچیا نن پا ما سخت و رز رازی ما پکار براشی دا مور تپوسو کی زما پکار رازی او بچے ورطوی بورے ترا تا حکم کوا زبزان قربان کوا زبزان لگے کما بومار ترا تا حکم کوا سب پکار بدی راہ شما او داور توی بچیا چلو دنیا نا لا شما زما دا جنازی پسد کی چودرے گی نو سبوے زما دا جنازی پسد کی بسوے اشتے ہوئے سمر مشران ناستی بے دبینی معافی بخن غوالم دا مور دا جنازی پسد کی ولاد دے خمور پسے دا جنازی من ندے ویلے موری پا قبر کی نن اسپارلے پلار قبر کی نن اسپارلے دا پلار لے غسل ندے ورکڑے پلار تے کفن ندے ورہ غستے او دا پلار دا قبر سر اخپون تے تلاوت ندے کڑے تاسو تپوس کو ما دے پلارو دے مور گٹکڑے کو تاوان دے پلارو دے مور گٹکڑے کو تاوان دے گٹکڑے کو تاوان دا تاوان خو چر تماؤ تا ندے کڑے چر تماؤ تا خو تاوان ندے کڑے ما خپل بچی لا موبائل اغسط خو خپل بچی تا میں جنازی من ندے خودل ازان شروع شو ما صرف دا سوال کہو چھ منگ تخلق ہوئی تاسو غوانی چھ دا بچے دیندارہ جوڑ کئی زان خپل بچی نا دیندارہ جوڑوم خو زما بچی نا دیندارہ نا جوڑی وجہ صدا اکی وجہ دا زما دین خوخت دے خود دیندارہ خلق میں ندی خوخت او یاد اساتے دا کم مرگری چھ روان شو ندیتنا علماء دلتا چکم ناس سیری دا ورطا نخکاری لستاسو مخیطے یوں خبر روڑم یاد اساتے پا خنیمینی قسم وی مکینہ اللہ رب العزت زمائی جت مندو نبی علیہ السلام تا حکمو کو ہجرت اکا مدینہ دا دین مرکز اگر زیدہ وجہ صدا زمائی جت مندو مکی والا دا جماعت قدر کاؤ مدینی والا دا جماعت دا امام قدر کاؤ پا مکہ کی جماعت ہو او پا مدینہ کی جماعت نو دا جماعت خدمت ابو جہلم کرے دا جماعت خدمت عتبم کرے دا جماعت خدمت شیبم کرے دا جماعت خدمت ولید ابن مغیرم کرے دے خدا کافر دو دنیا نے تلی دی او دا جماعت تو استاذ خدمت بلال حبشی کرے دے رسول اللہ ورطوی سمیت تو خشخش تکامامی بلال استاد پڑھو راہ کلو آواز پا جنت کے رضا نمخ کے اورم زمین جت مندو استاذ مخیط میں صرف دی و خبر کی خود اللہ یہ باز جماعت تخپل معشوم را لے گل ندی
کو سو کوئی چې زما د جماعت سره خوا کې کور دی زما کور ته به دین راشي نو ابو جهل د بیت الله ګونډي خو ابو جهل کور ته دین نه دی راغلی ابو لهب او عتبه او شیبه دا د بیت الله ګونډي نو خو کور ته دین رانه کافر د دنیا نه لاړې او زما عزتمندو کور ته به دین الله راځي چې زما عزتمندو جماعت به پرېږدم خود جماعت امام به نه پرېږدم ابو بکر جماعت پریخه خود جماعت د امام مرګرتیا نه د پریخه من جماعت خوخو خود جماعت امام نه خوخو من مدرسه خوخو خود مدرسې استاد نه خوخو من قرآن خوخو خود قرآن استاد نه خوخو ابو بکر جماعت هم خوخته د جماعت استاد هم خوخته مدرسه هم خوخه د مدرسې استاد هم خوخته قرآن هم خوخته د قرآن استاد هم خوخته الله بدل کې سور کړل ابو بکر مسلمان پلاری مسلمان موري مسلمان لوري مسلمانه خزه مسلمان زوی مسلمان وسعی مسلمان د ابو بکر سلور نسل الله مسلمانان کړل ابو بکر صحابی پلاری صحابی مور صحابیہ لوری صحابیہ خزه صحابیہ زوی صحابی وسعی صحابی د ابو بکر سلور نسل الله صحابه کرام پیدا کړ عزتمند مسلمانانو وخت نشته ستاسو نور وخت نه علم خدای یو درخواست درته کومه چې کم خلق د علماو سره بغض ساتي د علماو توهین کوي د کور ته به دین نه راځي او ما یو ځای کې تقریر کوم یو سپین ګیری بابا ناسته او ما د علماو خبره به ذکر کوله زما عزتمندو هغه د خپې دسې خورې کړې وي خپې راغونډې خپې دسې خورې کړې وي ما ترسې ټوپه یې د ښکر ته راخېجولې وه ما ته وایي چې مولانا فضل الرحمان صاحب خو هم پکې دی ما ویل زه خپله خبره بدلوم ستا دپاره یې بدلومه ډکه مجمع ناستې وه ما چې د چا په زړه کې د مولانا فضل الرحمان بغض او کینه او حسد پروتي او د پیغمبر دیدار په خوب کې کړی ما په خر سور کړی لږ ساعت چې کوم دی کېناستو راغونډ شو ما ویل تا نه پېژنم زه د شب قدر نه راغلم ستا خپل کلی دی دیر ته ما ورته ویل کو تا د پیغمبر دیدار په خوب کې کړی سپین ګیری بابا یې راوله خر راوله زه تا نه ثبوت هم نه غواړم ما په خر باندې سور کا په هغې یو هیبت خور شو داسې کېناسته نیغ کېناسته ما ورته جمله بدلومه چې د چا په زړه کې د مسجد د امام محبت نه وي د مدرسې د استاذ بغض او کینه وي د ده بچي کو 5 وخته مونځ ګزارو بیا مې په خر سور کا ما ستا د بچو هم راته پته نشته چې په دې ډله کې ناست دي که دې نه ناست خو که ستا بچي 5 وخته مونځ ګزاروي را دې شي ما بیا هم په خر سور کا چې بهر راووتم ما ته وایي مولوي صاحب خلکو راته ویل د دغه بچي 5 بچي دي د 5 نه دا ټول کلی تنګ دی شریران او رزیله خلک دي ای خلکو سوال درته کوم منت درته کوم زما محبوب فرمایي و علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل زما د امت علما د بنی اسرائیلو د انبیاو په شانتي دي تاسو نو دې علماو دا ټوټه ټوټه وجودونه ونه کتل تاسو نو دې علماو دا شپږو میاشتو یتیمانان بچي سینه کړل تاسو نو شیخ حسن جان په شانتي سپین ګیری بوډا په ګولو غلبیل سینه کو تا زما د پېښور د طالبانو په منځ کې چې بم والوتو او هغه د طالبانو غوښې د جومات چت او دیوال پسې ونښتلې او خلکو د هغې وینې په هغه لښتو کې وبه یې ولي په کومو لښتو کې چې د خلکو ډکې او تشې مې تیزې بهیږي ای خلکو تاسو نو دې علماو دې قربانو ته نه ګورئ دې ملا نه جومات بند کړی نه مدرسه بنده کړې ده په الله مې قسم وي پرون هم ستا د دین د حفاظت دپاره ولاړو نن هم ستا د دین د حفاظت دپاره ولاړو نن فلسطین ماشومان چغې وایي ولې چغې وایي ګیر چاپېره عرب ممالک پراته دي عیاشو کې ډوب پراته دي سهولیات ورسره شته اسباب ورسره شته لیکن یو د فلسطین ماشومې بچی ته اوبه نشي رسولی یو ماشوم بچی ته غوښه روټۍ نشي رسولی د یو ماشوم بچی ټوټه ټوټه وجود نشي راغونډولی وجه څه ده هلته ستا د پاکستان د علماو په شانتي علما نشته د هغوی ملا په پروټوکول سره ګرځي د هغوی د ملا سره مزیدار ګاډی وي د هغوی د ملا تنخوا ستا د 22 ګریډ افسر برابر وي لیکن په خدای مې قسم وي ستا دا درویش ملا د هغه ملا نه 1000 چنده بهتر دی امریکا سره د 52 ملکونو راغلی وه افغانستان ته په الله مې قسم وي دا خړ پړ مولین دا د امریکې خلاف ودرېدل هغه امریکا چې ویل د سار نه د ماښامه پورې به جنګ کومه هغه امریکې 20 کاله په ګونډو کړله او خیرات یې د دې ملا نه وغوښتو ځان دپاره یې لار وغوښتله وجه څه ده
زما عزتمند هغه سما په ګوند کې وه په رب کعبې قسم که د فلسطین خاوره زما د پاکستان سره په بونډري باندې وه په والله زما د پاکستان هر بچی د خپل فلسطیني رور دپاره تیار دی چې غېږ وله ورکما زه خپل بچی راوچت کما زه خپله خور راوچته کما او ای خلکو یو بله خبره ورته کوم په الله مې د قسم وي د دې پاکستان وفادار علما دي په الله مې قسم وي ما ته داسې داستانونه معلوم دي چې یو عالم زما عزتمندو د انډین آرمي گرفتار کو ورته وایي پرېږدم نه خو په یو شرط چې خپله لور به دې ما سره شپې للیږي هغه ورته په مخ لاړې تو کړلې هغه ظالم زما عزتمندو په خپل کور کې ستنه پورې وتړو د هغې د لور لسو کسانو عزت تار تار کو بله لور یې وله راوسته اتو کسانو عزت تار تار کو د هغه د دیارلسو کالو لور عزت یې تار تار کو ای خلکو د دې ملک دپاره زما د علماو په وړاندې زما د ماشومانو بچو عزتونه تار تار شوي زه د دې ملک وفادار یم نن څوک قرآن ته تلی ورته کوي زما د ملک امن بربادول غواړي څوک د رسول الله په ختم نبوت باندې گزار کوي زما د ملک امن بربادول غواړي خو موږ او تاسو به د خپل ملک امن بربادول نه ورکوو موږ به په دې علماو اعتماد کوو د دې علماو په لبیک په آواز پورته کوو انشاءالله العزیز موږ او تاسو به دې علماو سره ودرېږو یو درخواست درته کومه چې موږ او تاسو هر حال کې هر سخت او هر نرمه کې به د دې خپل علماو د باندې اعتماد کوو په دوی به اعتمادي نه کوو د ستا بچو ته چې قرآن ښایي زه چې عالم د داود مولوي صاحب په غېږ کې مې د روپو څېره سینه کړه خو ستاسو د بچو په غېږو چې روپو څېره ده زما په خپله مدرسه کې پروګرام دی 15 تاریخ باندې ما نن د جمعې په مانځه کې ویلې ای خلکو کو د چا خوښئ چېره رحمان الله پې خپل نوم کوي زه به چوټي وکړم په هغه ورځ نه به راځمه راځئ د دې خپلو بچو خوشحالي په خپله منا وکئ ای خلکو بچو ته دین وښیئ دا به ستا دنیا کې هم په کار راځي آخرت کې به هم په کار راځي بچي ته خو دین ښیمه که نه ملا صاحب ها ولې زما بچی دین نه زده کوي زما دین خوښ دی خو دینداره مې نه دی خوښ زما دین خوښ دی خو دینداره مې رښتیا وایي جومات امام زموږ خوښ ما د خپلو ملګرو ته نن ګپ لګو ما زه د خپلو مقتدیانو ته ویمه ما ته پرون یو کس ټلیفون وکړو ما ته ماشوم هم بیمار ده او ما سرکاري اسپتال ته بوتلله ډاکټر ته خو مې وښودله خو چې کومه دوایي راته ولیکله دا نشم راغستلی یو طالب راته وایي مولوي صاحب زموږ قاري صاحب د هغه پلار بیمار دی څه نه و موږ طالبانو خپل منځ کې 100 روپۍ راغونډې کړې پېښور نه کې مولا ټایم اخیستی موږ یې ډاکټر له بوځو زموږ قاري صاحب دی د هغه پلار بیمار دی ما ورته ویلې زموږ خو دا حال دی ما نن 10 تاریخ ته موږ ته شکر دی د جومات تنخواه نه ده میلاو شوې خو یو تپوس کومه ما ویل دې ملګرو سره مې ګپ لګو ما دې مقتدیانو ته ویمه چې د کور په سر 15 مونځه به یو کس ته چې کوو 15 مونځه نو د 15 مونځونو په بدله کې صرف یو د چرګې هار الله راکوئ په یو د چرګې په هابر د 15 مونځه کوو پیکس څوک تیار یې قسم دې کو تیار یې څوک تیار یې چې 15 مونځه به د یو چرګې په ها مونږ ته کې یو کس ته اسنه چې د کور 15 کسان یو په یو هغه یو انډه چې کوم نه پاګې تقسیم کړي نه د ورځې یو ها براوړی او 15 وخت مونږ باندې تمنګه کوو څوک تیار یې قسم دې کو تیار یې زما دین دومره سپک شو چې څوک په انډه باندې قبلولو ته تیار نه دی ادري دفترو کې چې کم سړی رشوت اخلي نو دغه په باره کې مشهور وي مړی یا خو د چرګې ها مخلي مونږ هغه یو چې د چرګې ها اخلو تاسو راځئ را سره منه را سره ستاسو آخرت جوړولو دپاره ستاسو د قبر ښایسته کولو دپاره ستاسو د بچو ته دین ښودلو دپاره ستا د جنازې په صف کې جنازې پړاولو دپاره ستا قبر ته درکوزېدلو دپاره ستا د قبر سره خپو ته ودرېدلو دپاره زه هغه یم چې تا ته یم ماله د ورځې یو ها راکوه 15 وخته مونځ برته کوم تنخواه به درنه نه غواړم والله که څوک تیار دي راځئ مسلمانانو د دې علماو د دې پټکو لاج وساتو الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا